مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د مکې مکرمې د فتح په واقعاتو کې هغه حالات بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمې د ښځو څخه پر اسلام بیعت اخیستی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسو زما سره بیعت کوئ چې الله جل جلاله لره به هیڅ شی نه شریکوي. هند ویل یا رسول الله، هغه چې نن مات کړه سوه که هغه الهه یا خدایان وای، نن به زموږ سره یو څه کومک کړی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او غلا به نه کوي. هند ویل یا رسول الله، ابا سفیان یو بخیل سړی دی، ما د مال څخه یو څه اخیستی دی او نیم خبره چې هغه ما ته حلال و که حرام. ابو سفیان چې دالته ولاړ وو هغه ویل هغه چې په خوا دې اخیستی دی هغه مې در بخښلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هند بنت عتبه؟ دی ویل هو، زه هند یم یا نبی الله. پر هغه تیرو سو عفو راته وکړه، الله دې تا ته عفو وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زنا او فاحش کارونه بنه کوي. هند ویل آیا حره ښځه زنا کوي؟ ورونو، په جهالت کې هم عربو زنا بد کار باله. حره ښځو زنا نه کول، فقط هغه منځي وي چې زنا به کول. په حره ښځو کې زنا شاذ او نادره پیښه. نو هند په تعجب کې سو چې زموږ څخه څنګه د نه زنا کولو بیعت اخیستل کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او خپل اولادونه به نه وژنئ. هند ویل موږ کوچنی لوی کړه او تاسو په بدر کې په لویواله ووژل. تاسو او هغه ښه پوهیږئ. دا یې ځکه وویل چې د دې زوی حنظله په بدر کې وژل شوی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه د دې پر خبرو ډیر وخندل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تبسم وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هر خبره کوي دا په مقابل کې یو څه وایي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تاسو به بهتان نه وایاست هغه چې یو څوک په بل چا پورې د عیب خبرې تړي. هند ویل والله بهتان ډیر بد کار دی او ته موږ نه امر کوي مگر په معقول او شو اخلاقو. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل
په شو کارو کې به زما نافرمانی نه کوئ. هند ویل په والله موږ په دې مجلس کې نه یو کښېنستلي چې زموږ په زړو کې دي دا وي چې موږ به ستا نافرمانی کوو. یعنی موږ دلته په صدق او اخلاص راغلی یو او دا مو اراده ده چې ستا اوامر به منو. کم وخت چې هند کور ته ولاړه هغه بت چې دوی په خپل کور کې درلودي هغه یې مات کړ او ورته ویل یې موږ په تا خطا وتلی یو. دا د ښځو بیعت و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مغفرت دعا ورته وکړه. ورونو موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لسو نفرو د وژلو امر وکړي چې په هغه جمله کې عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح هم او دای هغه څوک دی چې وحی یې لیکلی او بیا مرتد شو. دای هم په مکه مکرمه کې پټ و. څرنګه چې عبد الله ابن ابي سرح د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ د خاله زوی و، نو یو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته نفر ورولېږي چې زه په فلانی ځای کې پټ یم. عثمان رضی الله تعالی عنہ هلته ورغلی. عبد الله ورته ویل زه باید څه وکم؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو وجلو امر کړی دی. والله مسلمانان دې د کعبه شریف پر پوښو پیدا کې وژنې دي. عبد الله ویل چاره څه ده؟ ویل چاره دا ده چې مسلمان سي بیل اسلام بل د خلاصون لار نه لري. عبد الله ویل مسلمانې جم خو تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوری څنګه ورسم؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ ویل ځان وپېچه مول ووهه او درځه زبه دی ورولم. ده هم مخ پټ کړي او د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره رهیسو. دا خو معلومه خبره ده کم څوک چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره ملګری او رهیوي څوک کار نه پلري. څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخیمه ته ورسېده. هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو یو ډله ناسته و چې په دې جمله کې یو انصاری هم او د هغه وجل سوي یا شهید سوي نفر د کورنۍ څخه و. کم چې د احد په ورځ یو مسلمان په خطا کې وژلی و او بیا د هغه وژل سوي مسلمان ورور چې اصلا کافر و او ځان یې مسلمان ښکاره کاوه او د ورور دیت هم واخیستی او بیا یې پس له دیت د خپل ورور قاتل په غدر سره ووژي. نو دغه وژل سوي بلکې شهید سوي انصاری د اقرباو څخه یو نفر دلته موجود و او په عین وخت کې دا نظر هم ایښی و که عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح په لاس راغلی که څه هم د کعبه شریف تر پوښو لاندې وي په والله زه وجنم. دغه عبد الله وجنه پر ځان نظر کړی و. نو دغه انصاری صحابي هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې ناس دی. دا دی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې عبد الله ابن ابي سرح ورسره ملګری دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخیمه ته راغله. اول عثمان رضی الله تعالی عنہ وخیمه ته ورننوتی او ویل یا رسول الله زما سره عبد الله ابن ابي سرح را سره دی راغلی دی چې مسلمان سي نو بیعت ورسره وکړه. په دغه وخت کې عبد الله هم خیمه ته ورننوتی. اوس هغه څوک چې وینه او مرګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه مباح ګرځول شوی دی غواړي چې په مسلمانېدو سره خپل ځان د مرګ خلاص کړي او غواړي چې بیعت وکړي. نو عبد الله ابن سعد د بیعت لپاره خپل لاس ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغږد کړي مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس نور تر وغځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس ټول نیولې دي او ساکت دي څه نه وای. خلق ورته ګوري عبد الله لاس ورغځولې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس نور کوي. څو لحظه سکوت او خاموشي و. څو عبد الله هم خپل لاس ټول کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت څخه ممانعت او خودداری وکړه ځکه دا هغه سړی دی چې یو وار مسلمان او بیا مرتد شو او دا اوازې هم اچولې چې قران مجید مشوه
او اړول سوی دی شخصا ما تغیر پکښ راوستلی دی تر دې لو ګناه چیرې ده چې پر الله جل جلاله درواغ وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت څخه ممانعت کاوه بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله پر اسلام بیعت ورسره وکړه دوهم وار بیا عبد الله د بیعت لپاره لاس ور اوږد کړي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم وار هم لاس نور وغځاوه خلق ورته ګوري دا اول وار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیعت لپاره چاته لاس نور کوي یو نفر راغلی دی غواړي چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نه قبلوي لاس یې ټول نیولې دي په مجلس کې سکوت او خاموشي ده هیڅوک څه نه وایي دریم وار بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله بیعت ورسره وکړه په والله غواړي چې مسلمان سي دریم وار بیا عبد الله لاس ور وغځاوه بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څه وخت د پاره لاس ټول نیولې وو او بیا ورسته لاس ور وغځاوه او پر اسلام یې بیعت ورسره وکړي نو عبد الله ابن سعد مسلمان او د وجلو څخه خلاص اوس په امن او امان کې سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمه څخه ووتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وناس خلق توکتل او وی فرمایل الیس فیکم رجل رشید ایا پتاس کی یو په او عاقل سړی نسته کوم وخت چې ما د بیعت څخه خلاص راټول کی چې ور ولاړ سوی وای او وجلې وای بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه سړی ته وکتل چې دغه عبد الله وجلې پر ځان نظر کړی و او ول ما د بیعت څخه ممانعت نکاوه مګر د دې د پاره چې ستا نظر پر ځای سوی وای تا د وجل پر ځان نو نظر کړی اوس هغه ستا په حضور او مختو او بیل امانه تا ولیدم چې ما د بیعت څخه امتناع وکړه او ته نور ولاړې دې چې وې وجنه هغه انصاری ویل یا رسول الله والله نسوم په کتا ما ته پسترګو اشاره کړې وای ما به وجلی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما كان لنبي ان يقتل بخائنه الاعين یعنی نبی لره دا نسته چې یو څوک د سترګو په اشاره ووښني انبیاء علیهم السلام څوک د سترګو په اشاره نه وښني د انبیاء وجل په صریح امر سره وي نو عبد الله ابن سعد په دغه طریقه د مرګ څخه خلاص عکرمه ابن ابي جهل چې دای هم یو د هغه لسو نفرو څخه وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د وجلو امر کړی وو بالکل د مکه مکرمه څخه د باندې تشتیدلی وو او جدي ته ولاړ څنګه چې جزيره العرب اوس اکثره د اسلام تر حکم او تسلط لاندې ده نو عکرمه د پټېدو ځای نه درلودي هلته په جده کې په یو کشتۍ کې سپور سو غواړي چې تر جزيره العرب د باندې وتښتي په دغه وخت کې چې عکرمه وتښتېدی د عکرمه شذي ایمان راوړي او مسلمان شو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله ویل یا رسول الله کمی عکرمه مسلمان در تراوستی امان ورکوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو که عکرمه مسلمان راغلی په امان دی او امان ورکوم نو د عکرمه شذي وویل یا رسول الله زه مسلمان راولم بیا نو شذي د عکرمه معلومات وکي ورته معلومه سو چې هغه جديته تللی دی شذي جديته په سیولاړه هلته چې معلومات وکي خلق ویل هغه په کشتۍ کې سپور سو اوس نو په دغه وخت کې چې عکرمه په کشتۍ کې سپور سو دریاب توپانی سو څپې وهله هغه خلق چې په کشتۍ کې سپاره خپل مرګ په سترګو ولیدي او ټول په دعا شروع وکړه که هم د کشتۍ سپاره خلق ټول کفار و خو رجوع او دعای ټول ویو الله ته د یو بد نوم هم نه یادوي عکرمه ورته ګوري چې دغه ټول خلق بیل الله جل جلاله څخه بل د هیڅ څخه کومک او مدد نه غواړي د بوتانو څخه کومک نه غواړي ورونو
اوس هم ټول کفار او نصارا دغسې دي. کم وخت چې زلزله یا یو بل لوی آفت پر راسي نه وایي چې یا عیسی، بلکې وایي یا الله. عموما ټول انسانان د آفت او مصیبت په وخت کې بیل الله څخه بل څوک نه یادوي. اوس عکرمه ورته ګوري، دغه ټول خلق هغه خلق دي چې د بتانو عبادت کوي، مګر اوس د یو بت نوم هم نه یادوي، بلکې ټول و الله جل جلاله ته نارې وهي. نو یې د ځان سره وویل هغه چې په بحر او دریاب کې نجات ورکوي، په وچه کې هم هغه ذات رب او نجات ورکوونکی دی. نو یې اسلام وزړه ته لار وکړه. کم وخت چې دریاب آرام سو ویل ما بیرته ساحل ته بوزي او کښته مې کوي. عکرمه یې بیرته جدې ته راوستی او کښته یې کوي. په جده کې خپله ښځه ولیده، ویل څنګه راغلې یې؟ ښځې یې ورته وویل که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مسلمان ورغلی هغه امان درکوي. ده ویل والله زما زړه ته هم ایمان ننوتلی دی. نو عکرمه بیرته مکې مکرمې ته راغلی او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د ده په ایمان ډیر خوشاله سو، ځکه د دې امت د فرعون زوی مسلمان سو. دا د عکرمه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه وه. د صفوان ابن امیه اسلام ورون. که څه هم صفوان ابن امیه د هغو کسانو څخه نه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د ده د وژلو امر کړی وي، خو بیا هم دی په دې صفت چې د قریشو د مشرانو څخه یو مشر و پر خپل ځان وبېرېدی او د مکې مکرمې څخه وتښتېدی. کم وخت چې د صفوان ښځې چې مسلمانه سوې وه ولیده چې عکرمه په امان سو، نو و عمیر ابن وهب الجمحي رضی الله تعالی عنه ته ورغله او د صفوان د امان په باره کې خبرې ورسره وکړې. عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه د صفوان د ښځې په ملګرتیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د صفوان د پاره امان ځنې وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو که صفوان مسلمان سو امان ورکوم. دوی ویل یا رسول الله صفوان د ضد او عناد خاوند دی، که مسلمان نسی امان ورکوي؟ ویل هو را دي سي 4 میاشتې امان ورکوم. عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله د صفوان د امان د پاره یو علامه راکه چې دی په قانع کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارکه لنګوټه یا پټکی هغه چې د مکې مکرمې د فتح په ورځ یې تړلی و ورکړي. ویل دا زمان د امان علامه ده. عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه پسې ولاړی. صفوان یې هم په جده کې پیدا کړي چې ده هم دا اراده وه چې په کښتۍ کې سپور سي او یمن ته ولاړ سي. خو عمیر ابن وهب رضی الله تعالی عنه ورته وویل راځه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 4 میاشتې امان درکوي، که څه هم پر هغه خپل کفر او شرک یې، مګر ښه خبره دا ده چې اوس مسلمان سي. صفوان ویل یا د مسلمانېدو اراده مې نسته، خو دغه امان مې قبول دی. نو صفوان پر هغه خپل شرک وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امان په سبب مکې مکرمې ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ما ته 2 میاشتې وخت راکړه چې د اسلام په باره کې فکر وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل 4 میاشتې اختیار لري. بیا یې د حنین په غزا کې که څه هم مشرک وو اشتراک وکړي چې دغه غزا د مکې مکرمې تر فتح لږ وروسته پیښه سوه، مګر د امان د مودې تر ختمېدو د مخه مسلمان سو. دا د قریشو سرداران و او دا یو اسلام ته د داخلېدو حالات و. اوس چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مکه مکرمه چې د شار وطن او د زیږېدو ځای و فتح او تسلیم سو. په انصارو کې دا بیره پیدا سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لې پاتې نسی. نو انصارو په خپل مابین کې سره وویل آیا دا فکر نکوي چې الله جل جلاله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د وطن او شار ور فتح کوي چې د لې دی و اوسېږي. په دغه وخت کې
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ ولاړ او دعا یې کول. کم وخت چې د دعا څخه فارغ سو ویل تاسو څه ویل؟ دوی ویل څه مو نه ویل یا رسول الله. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ سو چې په کومه موضوع کې مو خبرې کولې راته ووایاست. انصارو هغه خپل حال ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل معاذ الله، ژوند به هم ستاسو سره دی او مرګ به هم ستاسو سره دی. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 19 ورځې په مکه مکرمه کې پاتې سو چې په دغه موده کې وخلقو ته د هدایت او تقوا لارښوونې کولې او دغه ځای څخه د اسلامي دعوت او د شاوخوا د بوتانو د ماتولو لپاره ډلې یا سریې لېږلې چې د مکه مکرمه د شاوخوا قبیلو ټول موجود بوتان مات کړ او په مکه مکرمه کې داسې اعلان وسو هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري په خپل کور کې د هیڅ بد به ماتېدو نه پریږدي. او په دغه 19 ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سفریان المنځ کاوه چې په عربي کې قصر ورته وایي، یعنی 4 رکعاتیزه فرض المنځ 2 رکعاته کاوه. خو المنځونه یې نه سره یو ځای کول چې جمع ورته ویل کیږي. هغه دا چې د ماپښین او مازدیګر یا د ماښام او ماخستن المنځ سره یو ځای کی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنځ قصر کاوه خو جمع نه ده کړې. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 19 ورځو په جریان کې د مکه مکرمه د فتح څخه فارغ او مطمئن سو، نو یې دغه ځای څخه د مکه مکرمه د شاوخوا او قبیلو ته سریه یا ټولیان لېږلې چې د هغو بوتان ورونړوي او اسلام ته دعوت کوي. چې اوس به دغه سریو حالات په ترتیب سره درته بیان سي. اول د هجرت د اتم کال د روزې د میاشتې پر 25مه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د 10 نفر سپرو په ملګرتیا د هغه بت د ماتولو او نړولو د پاره ولېږي چې د عزا په نامه سره یادېدی او په هغه ځای کې وو چې نخله ورته ویل کېده چې دغه بت د مشرکانو د هغه عظیم بوتانو څخه وو، د قریشو او ټوله بنی کنانه د پاره وو. خالد رضی الله تعالی عنہ هل تولاړي او بل مقاومته د هغه خلقو یې عزا مات او ونړاوه. اوس چې بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځنی وکړه چې آیا یو شی دی ولیدي؟ خالد رضی الله تعالی عنہ ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ندی دی نړولې، بیرته ورسه او وې نړول. خالد رضی الله تعالی عنہ هم په ډېر قهر سره بیرته ورهیسو. هلته چې ورغلی توره د پوشک شلې او د هغه بد ځای ته ورننوتی. د هغه ځای څخه یو توره لڅه شزه ورته راووته چې د سر ویشتان یې اله او پاشلی و. هغه د بد خدمتګار چې موږ ملنګ ورته وایو پر شزه ناره وهله، خو خالد رضی الله تعالی عنہ توره ورسره کړه او شزه دوه ځای کړه. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او دغه کیسه ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو دغه عزاو او د دې څخه نا امید سو چې بیا دې ستاسو په ملک عبادت وسی. دوهم دغه د روزې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ وهغه بت ورولېږي چې د سواع په نامه سره یادېدی چې دا د حذیل د قبیله بت وو او د مکه مکرمه څخه 3 میله لري د رهات په منطقه کې پروت وو. کوم وخت چې عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ هلته ورغلی د بت خدمتګار یا ملنګ ورته وویل د چی د پاره راغلی. عمرو رضی الله تعالی عنہ ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړیم چې دغه بت ونړو. هغه ملنګ ویل دا کار نشي کولای. عمرو رضی الله تعالی عنہ ویل ولی؟ ملنګ ویل نه دی پریږدي. عمرو رضی الله تعالی عنہ ویل حتی تر اوسه پوری ته پر هغه خپل باطل دنیا ویحک آیا دغه بد شی اوري کې ویني
نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ ورتیر سو او بچه مات کړ او بیا یو خپل ملګرو ته وویل چې دغه خونه شاوخوا ټوله ونړوي. خونه ونړول سوه خو شی یې نه کوي پکښې پیدا. بیا یو هغه ملنګ ته وویل څنګه سو؟ ملنګ ویل ما هم د الله د پاره اسلام راوړی او قبول کړی دی. دریم دغه د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن زید الاشهلی رضی الله تعالی عنہ د شلو نفرو ملګرو سره د هغه بت د ماتولو د پاره ولېږي چې د منات په نامه سره یادېدی، چې دغه بت په مشلل کې د قدید سره وو. دغه بت د اوس، خزرج، غسان او ځینو نورو قبیلو د پاره وو. کم وخت چې سعد رضی الله تعالی عنہ هلته ورغلی، د هغه بت خادم یا ملنګ ورته وویل د چی شي د پاره راغلی؟ سعد رضی الله تعالی عنہ وویل د منات د نړولو او ماتولو د پاره. ملنګ وویل ته او هغه ښه سره پوهیږي. سعد د بت پر طرف ورهیسو. د بت د طرفه یو لڅه توره ښځه چې د سر وریښتان یې شکېدلي او پاشلي وه ورته راووته، چې چیغې یې وهلې او خپل ځګر یې په چپلاخو واهه. هغه ملنګ ورته وویل یا منات، ځینې نافرمانه خلق دي راغلي دي، ځان ځینې ساته. خو سعد رضی الله تعالی عنہ په توره ووهل او ښځه یې ووژل او بیا هغه بت ته ورتیر سو، هغه یې هم ونړاوه. څلرم کم وخت چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د عزا د ماتولو او نړولو څخه راغلی، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنی جزیمه و قبیله ته د دعوت لپاره ولېږي، نه د جنگ کولو لپاره. د خالد رضی الله تعالی عنہ سره 350 نفر د مهاجرینو، انصارو او د بنی سلیم د قبیله خلق ورسره ملګری دي. خالد رضی الله تعالی عنہ چې هلته ورغلی، هغه ټول قوم د استقبال د پاره مسلح مخته ورته راووته. د هغو د جنگ اراده نه ده، مګر په هغه وختو کې د عربو دا قانون وو چې د ولوی او معتبر سړي و استقبال او شراغلی ته به د اسلحې سره راوتل. نو دغه قوم هم د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ و مخته مسلح راووته. د خالد رضی الله تعالی عنہ بیا دا خیال سو چې دوی د جنگ د پاره راوتلی دي. نو خالد رضی الله تعالی عنہ ورغ کړه اسلمو، یعنی مسلمانان سي. هغه ویل صبعنا یعنی د دین وتلیو. هغه په خپل اصطلاح وویل د دین وتلیو، یعنی هغه په خوانی دین مو پرې ایښی دی. دا څه نو ویل اسلمنا چې مسلمانان سویو، مګر د مسلمانانو او نورو عربو په اصطلاح صابی یعنی کافر. نو د مسلمانانو په اصطلاح د دوی د خبرې معنا داس و چې کافران سویو. خالد رضی الله تعالی عنہ د حمله امر وکړي چې جنگ شروع کړي، ځکه دوی کفار دي. دغه د خبرو په غلط فهمي سره جنگ شروع شو. په هغه قبیله کې هم نفر ووژل شو، هم یې بندیان ځنې ونیول او دغه بندیان یې د خپل لشکر پر افرادو تقسیم کړل. ورسته هغه وویل اسلمنا. خالد رضی الله تعالی عنہ ویل د توري د بیري مسلمانان سواست. په شپه کې خالد رضی الله تعالی عنہ امر وکړي چې دغه در سره بندیان هم ووژني، ځکه د په خیال کفار دي. مگر عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او ځینو نور اصحاب کرامو یعنی مهاجرینو او انصارو دغه کار ونه کړ، یعنی خپل ورسره بندیان یې نه ووژل. ویل اوس چې دوی اسلام قبول کړي موږ یې نه وژنو. خو یوازې د بنی سلیم قبیله چې نوی مسلمانان سوي و خپل بندیان ووژل. مقصد دا چې دغه خلق یو د بل د خبرو د نه پوهېدلو یا د یو سوء تفاهم په سبب د بنی جزیمه ډېر نفر ووژل شو. کوم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنہ بیرته مکه مکرمه ته راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر وویل سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په قهر سو، لاس یې پورته کړ او وی فرمایل اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یعنی الهی زه د هغه کار څخه بری او بیزار یم چې خالد کړی دی. دغه د په کار ناخوښه
دوه واره دغه جمله تکرار کړه او بیا یې وفرمایل ان فی سیف خالد لرهقا، بشکه چې د خالد په توره کې وینه تویدسته، یعنی دی پر قتل او وجنه دلاوري لري. مګر څرنګه چې په دې مسأله کې شبهه او خطا موجوده و، هغه د الفاظو او اصطلاحاتو د اختلاف او نه پوهېدو په سبب بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خالد رضی الله تعالی عنه ته عفو وکړه، جزا یې ورنکړه. ځکه په دغه حال کې د دواړو خبرو احتمال موجود وو، یا دا چې مسلمانان سو یا دا چې د جنگ د پاره راوتلی وو. خو بیا هم د دغه موضوع په باره کې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په مابین کې د شر خبرې سره رد او بدل شوه. دا حال ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خالد ابن ولید ته وفرمایل یا خالد احتیاط کوه، زما په اصحابو کار ملره. په والله که د احد غر د سرو زرو سی او ستاوي او تی بیا د الله جل جلاله په لار کې مصرف کې، زما د اصحابو هغه یو د سهار د تګ یا د شپې د تګ درجه او ثواب به نه کې حاصل. یعنی دوی چې هغه د ضعف او مسکنت په حال کې د جهاد د پاره په سهار یا ماښام کې یو تګ کړی دی، د هغه ثواب نه سي حاصلولای. هغه نور کارونه خو یې پرېږده. ورونو، دغه خبره زموږ او ستاسو ټولو د پاره لوی درس او تعلیم دی. موږ او تاسو د صحابه کرامو سره باید څونه ادب او احترام ولرو. که څه هم خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په خپل صحابي دی، سیف من سیوف الله، جهاد او غزاوی تاسو ته در معلومی دي، مگر د هغه سابقون الاولون و درجه ته نشي رسیدلای. نو موږ او تاسو باید څه وکړو؟ ورونو، دغه د مکه مکرمه د فتح غزاوه، دغه هغه فیصله کوونکی جنگ وو چې په جزیره العرب کې د کفر رئیسانو او رهبرانو ماته وخوړه. قریش هغه قوم وو چې همیشه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره عناد او دشمنی کول. دوی هغه څوک وو چې د عربو نوري قبیله د اسلام د قبلولو څخه منع کوله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې ډول سره مکه مکرمه فتح کړه چې قریشو د هغې د فتح کولو هیڅ فکر نه کاوه. دا هم د الله جل جلاله فضل او کرم وو چې دغه فتح بیل وجنی او ویني تویولو سرته ورسېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امن او سلامتیا مکه مکرمه ته داخل شو. دا هغه عظیمه فتح ده چې په جزیره العرب کې د بت پرستی اساس او ریشه وروکشه او د هغه د پاتې کېدو د پاره هیڅ امید نسو پاته. په صورت عموم سره د جزیره العرب ټول قبیلو د دې انتظار کاوه چې دغه جنگ څخه چې د مسلمانانو او بت پرستانو په مابین کې د ډیره وخت څخه شروع شوی دی څه نتیجه راوځي او څوک کامیاب کیږي. دغه قبیلو دا یقین او عقیده و چې پر حرم هغه څوک کامیاب کېدلای شي چې پر حق وي، او دغه عقیده بیا ډیره هغه څه ورتایید کړي او تایید کړي و چې نیم قرن د مخه د اصحاب الفیل او دغه حرم په مابین کې پیښ شو. نو د حدیبیه صلح دغه لوی فتح د پاره مقدمه او توطئه و. په هغه صلح سره خلق په امان شو. جنو د دینو نور سره خبرې کولای شوای او دلایل یې ویلای شوای. هغه کسان چې په مکه مکرمه کې و او خپل دین یې پټاوه، هغه وکولای شوای چې خپل دین ښکارا کړي او خلق ورته را دعوت کړي او پر خپل دین دلایل وایي. د هغې صلح په واسطه ډېر انسانان و اسلام ته داخل شو. تاسو ولیده چې په تیرو ټولو غزاو کې د مسلمانانو شمیر تر 3000 نفره نه دی زیات شوی، مګر په دغه غزا کې 10,000 نفره مسلمانان سره یو ځای شو او دغه فیصله کوونکی غزا د خلقو سترګې ورخلاص کړي. په دغه غزا سره د خلقو د سترګو څخه هغه اخیرنی پردې چې د دوی او د اسلام په مابین کې وي استسوي. په دغه غزا سره مسلمانانو په ټوله جزیره العرب کې سیاسي او دینی سیطره حاصله کړه. دینی صدارت او دنیوي ریاست
دواړه و مسلمانانو ته ورتسلیم سوه. هغه مرحله چې د حدیبیې په صلح سره شروع شوې وه په دغه فتح سره پوره او کامله سوه. او تر دې وروسته یوه بله مرحله شروع سوه چې هغه مرحله په تمامه معنا د مسلمانانو په ګټه او مصلحت وه. د عربي قبیلو دپاره بل څه نه وه پاته بې له دې څخه چې په ډلو ډلو ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راتله او اسلام ته داخلېده او بیا یې د دغه ځایه څخه و عالم ته دعوت ورسره وړي او دغه کار په دوو راتلونکو کلو کې په پوره ډول سره پای ته ورسېدی. ورونو که موږ د مکې مکرمې د فتح و حالاتو او واقعاتو ته په غور او دقت سره متوجه سو د هغه څخه خورا ډیر دینی او سیاسي، اخلاقی او اجتماعي، احکام او تجربه، حتی نبوي حکمتونه را استلای سو. خو څرنګه چې زموږ بحث د دغه موضوعاتو د بیانولو د پاره نه دی، نو که د دینی احکامو پر استلو او بیانولو شروع وکم زموږ بحث ډیر اوږدیږي. په دې سبب چې بحث مو اوږد نسی د ډیرو موضوعاتو تر بیانولو به تیر سم، خو فقط دغه یو څو موضوعاتو ته باید ښه متوجه سو او دا به زموږ د پاره درس وي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د سیرت د ویلو او اوریدلو څخه څنګه حکمتونه او عبرتونه را استلای سو. اول، تاسو خو اوس دغه لوی فتح واقعات واورېده چې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و وسلم او دغه اصحاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین په دغه فتح سره مکرم او معزز کړ. اوس تاسو کولای شئ چې دغه پخوانی دعوت او دغه د واقعاتو او تکالیفو نتیجه او ثمره په خپل سترګو سره ووینئ. اوس چې د فتح قصه واورېده ته کولای شې چې د هغه هجرت چې څو کاله د مخه د دغه مکې مکرمې څخه سوی وو ارزش او اهمیت وسنجوي. ته باید په دې پوه شې چې د الله او اسلام په لار کې د مځکې او وطن، د مال او کورنۍ، د قوم او اقرباو قرباني کول قرباني نه ده. که اسلام پاتوي دغه شیان دي ټول بیرته لاس ته درځي، او که اسلام نه وي دغه ټول شیان وتا ته فایده نشي درسولای. اوس ته د دغه لوی فتح په واقعو کې شغور وکړه. تا ته به در معلومه سي چې تر دغه فتح د مخه هغه جهاد او شهادتونه، هغه لوږې او تندې، هغه زحمتونه او تکلیفونه عبث او بهوده نه وه. د یو مسلمان یو څاڅکی وینه هم بے فائدې نه و توی سوی. مسلمانانو چې په هغه خپل سفرو او جنگو کې کم تکالیف زغملی و هغه ټول د دوی د پاره د دوی په بانکي حساب کې جمع کېده. هغه ټول د دغه فتح او نصرت قیمت وو چې دوی په کشتو یا اقساطو سره جمع کړی وو، او دا هم د الله جل جلاله په خپل بندگانو کې قانون او طریقه ده. بیل صحیح اسلام څخه نصرت نسته، او اسلام بیل عبودیت څخه نسته، او عبودیت بیل تضحیه او قربانیه څخه نسته. د الله جل جلاله په لار کې به جهاد کوي، تر هر څه به تیریږي، نو ته واقعي عبد الله یې، او د الله جل جلاله نصرت دې ملګری کیږي. ستا هغه ورځ په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل وطن مکه مکرمه څخه ووتی، او څنګه ووتی؟ د غرو او شیلو په مابین کې د شپې په پټه و مدینه منورې ته مهاجر ووتی، چې ځینې اصحاب یې تر د صلی الله علیه و وسلم د مخه هلته مهاجر شوي وو، او ځینې تر د علیه الصلاة والسلام وروسته پسې ورغله چې د هغو شمیر هم لږ او هم ضعیفه و. هغو ټولو مال او کورنۍ، مځکه او وطن د دې دپاره پرېښول چې دین ورپاته سي. دغه دي هغه ټوله اوس و خپل مال او خپل کورنیو، خپل وطن او خپل اقرباو ته راغله، چې تله لږ وه او اوس ډیر دي، چې تله ضعیفه وه او اوس قوي دي. او هغه کسان چې پرون یې
دوی په جبر او ستم سره استلی و، نن د دوی استقبال په خشوع او خضوع، په ذلت او کښتو سترګو سره کوي. د مکې مکرمه هغه اهل چې د قرآن مجید اوریدل یې منع کړی و، اوس په ډلو ډلو د الله جل جلاله و دین ته داخليږي. هغه حبشي بلال رضی الله تعالی عنہ چې همیشه به د مکې مکرمه په سرو او تودو ریګو کې د مشرکانو پر لاس عذابونه ورکول کېده، اوس د کعبه شریفه وبام تخیږي او په لوړ आवाज سره د الله اکبر الله اکبر ناره وهي. دا هغه आवाज دی چې ورځ د عذاب تر چلاخو او وهلو لاندې پسګیروي سره ویل احد 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 احد. دغه دی نن ورځ لوړ پر کعبه شریفه ولاړ دی، په لوړ او خواږه आवाज سره وایي اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله. او ټوله هم چپ او غوږ ورته نیولې دي. دا ټوله هغه یو حقیقت دی چې دوهم نه لري، چې هغه اسلام دی. نو هر هغه انسان څونه احمق او جاهل دی چې بیل اسلام د بل شي د پاره جنگ او جهاد کوي. دغه انسان فقط د هغه خیالاتو او اوهامو د پاره کوشش کوي چې هیڅ حقیقت نه لري. موږ او تاسو څونه ډیر سره بیرغونه ولیده او د هورا نارې مو واورېدې چې د دوی د ساتنې د پاره د دوی تر شا څونه سره لشکري ولاړې وي. هغه ټوله سسوه څرنګه چې د هغو خلقو جنگ او جهاد فقط د باطل او هامو د پاره وو، په هغه خپل زنګو کې نیست او نابود سو. او اسلام چې یو حقيقي او الهي دین دی، که څه هم په ظاهره نه لشکري لري او نه فوجونه، خو بیا هم د 1400 کلو راهیسې پر خلقو مسلط او قائم دی. دوهم، تاسو د فتح په ورځ د ابو سفیان و عمل او کارته نه یاست په تعجب کې؟ دی هغه اول سړی دی چې خپل قوم ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ څخه بیرول، او دی د خپل قوم څخه هغه اول سړی دی چې په دغه ورځ و اسلام ته داخل شو. حال دا چې دی هغه څوک وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره د مکه مکرمه څخه هیڅ داسې لشکر نه دی وتلی چې د په امر او لارښوونه سره دی نوي. شاید د الهي حکمت دا خوښوه چې مکه مکرمه دی بیل جنگ څخه فتح سي او د مکه مکرمه اهل دي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بیل جنگ تسلیم او تابع سي. کنه خدای هغه کسان و چې دی علیه الصلاۃ والسلام یې ازاراوه، دوی و چې دی علیه الصلاۃ والسلام یې د مکه مکرمه د شار څخه وېستی، دوی و چې جنگونه ورسره کول. او نن ورځ بیل هیڅ کوشش د مسلمانانو د ابو سفیان د مسلمانېدو اسباب په خپل برابر سو. دا د دې لپاره چې دی خپل قوم ته ورسي او د هغو د دماغ څخه د جنگ فکرونه وباسي. د مکه مکرمه هوا د صلح لپاره مناسبه کې چې په نتیجه کې د شرک او جاهلیت ژوند شخصي او د توحید او اسلام لمر وځلیږي. او دغه کار د پاره تمهید او مقدمه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه اعلان وو چې وی فرمایل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی هغه په امان دی. ورونو تاسو د دغه خبرې په حکمت او قیمت پوهیږئ؟ په والله یو ساعت دغه خبرې پر حکمت خبرې کېدلای شي. که څه هم هلته په انصارو کې ځینې داسې کسان پیدا شول چې دغه خبرې حکمت نور معلومه دي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوتی هغه په امان دی، ځینو انصارو و ځینو نور ته وویل په والله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپل شار ته میل پیدا شو او پر خپل قوم مهربان شو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وايي په دغه وخت کې وحی نازل شوه او په دغه وخت چې په هغه کې به وحی نازلېده موږ په هدو یعنی علامه را معلومه وي. نو دغه د وحی د نزول په وخت کې به
د وحیو د نزول تر خلاصېدو تر وخته هیچا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سترګې هم نه ور اړولې. کم وخت چې د وحی نزول پای ته ورسېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا معشر الانصار، هغه ویل لبیک یا رسول الله. ویل تاسو وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ښار ته میل پیدا سو. هغه ویل هو داسې پیښه شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هیڅ کله داسې نه ده. زه د الله بنده او د الله رسول یم. ما و الله او تاسو ته هجرت تر کړی دی. ژوند به مې هم تاسو سره وي او مرګ به مې هم تاسو سره وي. انصارو په ژړا ژړا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل په والله موږ دا خبره نه ده کړې مګر د دې دپاره چې الله او رسول الله زموږ سره وي. ورونو دغه د ایمان او اسلام فرق دی. اسلام هغه دی چې په ظاهره مسلمان وي لکه اوس چې ابو سفیان مسلمان سو، او ایمان دغه دی چې د انصارو په زړه کې وو چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حریص و او په مکه مکرمه کې د ده علیه الصلاة والسلام پاتې کېده نه غوښته. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حکمتو څخه یو داو. پس له هغه څخه چې ابو سفیان خپل اسلام اعلان کړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عباس رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه تنګي په خوله کې ودروي چې هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکري تیریږي. دا د دې لپاره چې ابو سفیان یې په خپل سترګو وویني چې د اسلام قوت و کومې درجې ته رسیدلی دی او د هغه لږو پاشلو او ضعیفو مهاجرو حال و کم حالت ته اوښتی دی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحقا